جنت کې با یو بازار لګي هفته کې یو ځل دا جنتیان به ګرځي صاحب دا شی ښایسته دی دا شی فوټوان به راوایي یاره دا خو ډېر ښایسته فوټو دی فوراً به دا سړی د هغې په شان ځکه چې جنت د غم ځای نه دی چې دا ښایسته دی نو ته داسې ښایسته شه چې دا جنتیان خس کړي شي الله به وایي نور څه پکار دي وایي به یا الله هېڅ کمی نشته الله به وایي یو کمی پاتې دی ملایکو ته به وایي زما د اهل جنتو منځ کې حجابونه لرې کړي چې حجابات لرې شي ټول اهل جنت به د خدای دیدار چې وګوري د اهل جنت به نسکور پرېوځي وایي به یا پروردګاره دا ټول نعمتونه پې قربان شه خو چې دغه مزه یو ځلې بیا دا خو اوس عاشق سړی پکار تمام تن مې د رنجو پسې روړوی تمام تن مې د رنجو پسې روړوی خو په ما د تورو سترګو یو نظر وی یو ځلی راته ولیدې نو د رنجو پسې روړی تاسو خیال بعض مې دا و چې صحابه کرام دا برای راست عشاقو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بیان داسې شروع کړو چې ما خیال دا و چې زه به یو وخته تقریر به م لګیا وی بل یو ضروري خبره واورئ زمون په دې ملک اوس یو مختلف قسم فتنې شروع دي یو فتنه پکې دام ده چې صحابه چې کوم د پیغمبر نه برای راست اخذ کوونکي د دینو د هغې متعلق د بعضې خلقو دا خیال دی چې دا صحابه چې یو دا غداران ټیک شو یو فتنه په دې ملک کې ده پرویزیت ته پرویزیان هغه خلق دي چې حدیثو ته د یهودو ډکوسلې وایي حدیثو ما ته ګورئ قرآن شته دی نو حدیث منل څه ضرورت دی قرآن موجود کراچۍ کې د یو میمن په کور کې زه میلمه وم غلام احمد پرویز کور ته راغی د پرویزیانو لوی امام تقریدا ما سره باس کولو باندې خیر خدای رواج ما ته وی قرآن کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں ما اور پرویز صاحب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا مانتا حدیث نہ مانے تو قرآن نہ مانے ما تو لا حول ولا قوت ما یو شل لا حول ولا قوت منکر حدیث یو زمون کوي قرآن نو ما ته وی چې ولی مال د دې قرآن متعلق چا ویلي دي چې دا د خدای کتاب دی د خدای دستخط پښتا د خدای आवाज تا اورېدلې جبرائیل ستا په مخ کې راغلی او دا قرآن راوړی وی چې نه دا چا ویلي چې دا 10 سپارې قرآن د خدای کلام ویلي دا خو پیغمبر ویلي مال پیغمبر خو 1600 کاله وشو چې تېر شوی دی اوس پیغمبر کوم دی چې مونږ ته ویلي چې دا قرآن د خدای کتاب ویلي حدیث کې راغلی مال حدیث خو ته مانې نه ته خو حدیث مانې نه خبره خو اورې تا ثابت کړه چې قرآن ثابت دی په حدیث ټیک شو حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام جناب محمد رسول الله ویلی چې دا قرآن د خدای کلام دی ٹھیک ده نو د محمد رسول الله نه حدیث دی کنه دی ٹھیک شو نو قرآن ثابت کړه حدیث اوس چار کله قرآن په حدیث ثابت شو نو حدیث هم د خدای کلام دی نو قرآن بیا ثابت کړي چې حدیث هم د خدای کلام څنګه چې حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی دا چې قرآن ویلی چې حدیث د خدای کلام ما په خبره پوهیږئ قرآن کوم ځای وایي وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خدای وایي پیغمبر د ځانه یو خبره هم نه ده کړې دا د چې څه ویلي دا ورته ما وحي کړی نو معلومیږي دا چې حدیث فرق د وحي خفي او جلی دی نور حدیث هم د خدای کلام او قرآن هم د خدای کلام دی نو څنګه چې د قرآن منکر کافر دی داسې د حدیث منکر متفق علیه په تمام اجماع د امت سره کافر ټیک شو بیا صحابه معیار د حق دی صحابه معیار د حق دی دی خو ګوره کومه والا چې ستا پټي ته را روانه او په هغه ولې کې ته سوری وکړې د بل پټي طرف ته نو دغه اوبه به ستا پټي ته راشي بیا خبرې کوئ پټي خو کېږي نه که نور څه نه پوهېږي روټۍ مې خوړلې لنګر بندوبست وای ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقي کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی په خدای قسم چې زه خبر شم چې دا د حاجي محمد امین صاحب مرحوم مرید دی دا هغه لیدلی دی د ورسره وخت تېر کړی دی قسم په خدای چا سړی په ما د ایمان غوندې خلک د ایمان غوندې خلک خو تاسو هم لږ سوچ کوئ ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی
اسه نه چې مې پدرس جهان رسوا کړې. زه ستاسو لوی مداح د دې خاورو د وجه. نو زما عزیزانو صحابه په ذریعه مونږ تر 1400 کاله رستو قرآن را رسېدلی، 1400 کاله رستو حدیث را رسېدلی. ټیک شو که صحابه غداران نو د دې څه ګارنټي ده چې دا مغه قرآن دی چې کوم په پیغمبر نازل شوی دا رښتیا کېدی شي؟ ځکه چې منځ کې کېدی شي صحابو پکې د ځانه څه ګډوډ کړي. لکه د شیعو مذهب دی چې قرآن 40 سپارې دی، دا 10 سپارې سنیانو پټې کړي دي. دا به امام مهدي صاحب بیا راوباس یا امام غایب صاحب بیا راوباس. اعلی بل غم دی په دې ملک، یو فتنه نه ده، یو عذاب نه دی. عزیزانو آخري خبرې درته کوم، آخري په پاکستان باندې چې د نورو قومونو باندې کم عذابونه نازلو، په پاکستان الله ذهني عذاب نازل کړي. اور سره ذهني پریشان، اور که ملا دے که میاں دے که پیر دے که امی دے که خان دے که غریب دے که حکومت دے، اور سره ذهنی پریشان غل وګوره ټول ملک خل پرانا ورځ سړی وتښتي، موټر وتښتي، ماشوم وتښتي، هیڅ پوښتنې والا نشته. ملک نه د دلی راجا جوړ دی، دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. ملک د دلی راجا دی، څوک پې جړا والا نشته. زمونږ بالا ماڼۍ کې نن 15مه ورځ ده، دوه هلکان د مړي خبر له بډبېرې طرف ته تله په سکوټر باندې. دواړه هلکان غیب دي، تر ننه یې پته یو ټانګې مرمت کولی او بل رشته چلی، تر ننه یې پته نو دې ملک نه ذهني عذاب نازل. قرآن دی قرآن، کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغي شي اذاقها الله لباس الجوع والخوف، هغه قوم ته الله د یرې او الله د لوږې لباس ورواغوندی. نن پاکستان ته الله د یرې او د لوږې لباس وراغوستی دی. د یره وګوره ټول ملک په یره کې دی، لوږه وګوره ټول ملک وایي چې د لوږې مړه شو. دا داسې ده که نه؟ عزیزانو عرض دا و چې دا پاکستان د پیغمبر خیرې والی واورئ، د پیغمبر خیرې والی یې که ښه ورځ ولیده او مړ شم نو راشئ په قبر مې متیاز. پیغمبر ویلی دي چې هغه ملک به ښه ورځ نه ګوري چې د ملک کم ملک سربراه ښځه وي. پیغمبر ویلی چې د کم ملک سربراه ښځه وي لن یفلح قوم، دا د بخاري روایت دی. اوس درباریانو ملیانو د کرۍ ټټوان د ضیاءالحق تالي سټو او هغه د ضیاءالحق تالي سټ اوس د دوی تالي سټ جوړ شوي دي. هغه ته د بخاري د حدیث په روایت کې اضطراب نه ده. امید هغه ورځ چې دا برش کړي او دا ګیري ګومنځ کړي دې ښځې ته ناست لیدلي مو ټلویزیونونه چې چا کره شته لاس اوچت کړي.